سلام له خورشید د دې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. ملګري ملتونه لا هم په افغانستان کې د بشري حقونو له وضعیته اندېښمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي سره له دې چې افغانستان د بشري حقونو په برخو کې لاسته راوړنې لري، خو لا هم یو شمېر ستونزې او په ځانګړې توګه ماتېدونکی امنیتي وضعیت او د ولسي وګړو د تلفاتو لوړوالی پر ځای پاتې دي. تدامي چې اماماتو په یوې خبرپاڼه کې چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د اویایمې کلیزې په اړه خپره کړې همدارز ویلي چې له بشري حقونو ساتنه د قوانینو پر پلي کولو ولاړه ده. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه د 20مې پیړۍ یو له مهمو اسنادو ده چې انساني کرامت پکې په پام کې نیول شوی او د دغې اعلامیې مقررات د افغانستان په ګډون د نړۍ د څه باندې 90 هیوادونو په اساسي قوانینو کې ځای پر ځای شوي دي. په کندهار هوایي ډګر کې یوې پوځي چورلکې د رالوېدو له امله 15 کسان ټپیان شول. د 270 په نوم دغې چورلکې د روزنې او تمریناتو لپاره پرواز کاوه. د کندهار د 215 متل قل اردو مرستیال ویاند وایي دغه چورلکه تېره شپه نږدې 10 بجې له پرواز وروسته د تخنیکي ستونزو له امله رالوېدلې ده. 8 طالبان په فاریاب کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې ووژل شول. د کورنۍ چارو وزارت د رسنیو دفتر مسؤل وایي په دې نښته کې چې تېره ورځ د ګرځیوان ولسوالۍ په دیوالي سیمه کې ترسره شوې د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون 14 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. سرچینې زیاتوي په دې لړ کې 15 پولیس هم ټپیان شوي دي. د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ لپاره د داعش نومول شوی مسؤل ووژل شو. دا کس چې داود نومېده تېره شپه د سره رود ولسوالۍ په سلطانپور سیمه کې د څارګر ملي ادارې په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویان زیاتوي په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او د سیمې اوسېدونکو ته زیان نه دی اوښتی. او په هیواد کې د کډوالو او بېځایه شویو کورنیو ته د رسېدنې په موخه د 5 وزارتونو ترمنځ د همکاریو هوکړه لیک تېره ورځ په سفید رمانه کې لاسلیک شول. د دغو هوکړو له مخې چې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو پوهنې، کار او ټولنیزو چارو، عامې روغتیا او ښار جوړونې او عراضۍ وزارتونو ترمنځ لاسلیک شوي. یاد وزارتونه به له بیرته راستنېدونکو او بېځایه شویو کورنیو سره همکاري او مرستې وکړي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس په دې مراسمو کې وویل یاد وزارتونه د دغو هوکړو عملي کول په خپل لومړیتوب کې راولي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امل.